خیر نه دی زه ورځم په کومه ځمکه زموږ جګړه ده جان باچا ته ټکټر بوتلو نه 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 ته ورسې مزه ته ورپسې مزه بیبي ګل سلطان ته ګوره څه شو په دغه نک ټوپه کې راغلی دی باسي سلطان ودرېږه چېرته روانې خان باچا دې په ځمکه باندې ټکټر ګرځي لږه ورپسې تللی ځم ورپسې ورځم مورې خدای ته وګوره ودرېږه سلطانه هلا راشده کټ راوړه کټ یو ګوره لا ختم آیا څه چل دی ملک صاحب خان باچا سلطان علي نه بیزا د ژوند ډېرو مني امتحان خو زما زړه د ژوند نه موړ کو ټیک ده لالا چې تاسو مې نه پرېږدئ نو زه ځم خو په یو شرط چې زه به یو ځل بیا راځم ګوره جان باچا چې څنګه نه زه ویم هغسې کوه خوشبینه دا پوره لږ روپۍ دي که ډاکټر ته یې ورکوئ که کمپاوډر ته یې ورکوئ که په خپله یې اخلئ ما ته خان باچا په هسپتال کې مړ پکار دی سلطان علي تا خو به وایي چې زه تا سره ډېره مینه کوم دا هغه ستا مینه وه چې په خپله لاړې او زه یې پرېښودم هماغه خوشدیري وسیلې مې په هسپتال کې ولیدله څه کول ولې خیر خو دی زما خیال دی جوړې د خاله دې څه نو تاسو دا زوړ سرونه د دې خبرې ګواهي ورکوي تاسو ناکامه راغلئ شهزادګۍ ته لږ صبر وکړه زه مور بیبي ته اواز کوم ته پته ده چې شهزادګۍ زما دشمنه ده او زما د دشمنۍ چې څوک خیرخواهي نو هم زما دشمني خان باچا څه سوچ کوې ماسټر صاحب سوچ دا کومه چې زموږ د دشمنۍ هغه ډېر خور نه شو د یو نیم کس د غلطه فیصلې په وجې دوه خاندانونه برباد شي خو ماسټر صاحب په دې اور به یخ او باړول غواړي خان باچا خدای دې پکې خیر واچي دا دشمني اوس ګرانه ده چې دومره په اسانه ختمه شي ماسټر صاحب جرګه پرې نه کوي یاره خان باچا خبره خو دې ښه وکړه که وې نو زه نن یو څو مشرانو سره خبره کوم دا خو ډېر خوږ ماسټر صاحب ګوره که دا جرګه زموږ دواړو فریقو ترمنځ د خیر باعث وګرځي ما خو چې ستا د آفیس کار کې دومره زیاته بیزي پته نشي ته به ارام شي او که نه پلیز که بس تا لپاره مې ټایم وښکو ما خیال ته به ډېره ستړې شوې مې زه ستا لپاره چای راوړم بالکل خو لږه کښېنه لږه ساه خو واخله که نه کور نور خلک داسې شو بابا خو تل د آفیس ته او د بېزاد څه کار نو هغه هم نشته دی کور کې زه بس ښه شوه ما وایي چې زه به تا سره یو لږه میلاوه شم ډېر دې ښه وکړه ټول نه مخکې خو دا قبوله کړه تھینک یو خدا د څه لپاره دا ستا د واده ګفټ دی اوه یو ځلې بیا ډېره مهرباني ته کښېنه زه تاله چای راوړم دا درمانې کله شو زه دې وخت ډېره تادې کړم ټیک شوه ته خو به ناسته صحیح وي که نه لږ کښېنه لږ ساعت که نه زه کور کې یوازې یم ښه بس زه ځم او یو پرامیس را سره وکړه د څه پرامیس ته او بېزاد به راځي ما سره به یو ډینر کوئ ټیک ده زه بېزاد سره خبره وکړم خبره وکړم دا دې لا کمې خبرې شروع کړي ښه ده بس ټیک شو ما ته اجازت دی ټیک ده اوکې خدای په امان خدای په امان یو دوه وکړو ته
خدای مو وبخه. دا وخت دا خبره خو نه ده اقتدار علي خان، خو زه دا غواړم چې نوره نقصان نه وشي. اقتدار علي خانه، ستا د ورور غم زموږ د غونډو د شریکې غم دی. دا موږ نشو هېرولی، خو چې څومره لانجې کونجې جګړې مرګونه وشي دا غونډ په روغه خلاصېږي، اخر پکې روغه کېږي. نو ماسټر صاحب هم دا مطلب دی چېرې دا کار ستاسو او د خان باچادو په روغه خلاص شي او نوره دا خبره درنې ته لاړه نه شي. ملک صاحب، زما د ورور د مرګ هم لا زما د زړه نه ووتی، او تاسو پکې د روغې خبره کوئ. دا نشي کېدی، دا نشي کېدی. اقتدار خان، موږ ډېر افسوس هم دی دې خبرې چې موږ دا خبره نه وې کړې، خو موږ نه غواړو چې دا خبره نوره تیزې ته لاړه شي. ته خپل حوصله په ځای ته، موږ به بیا هم راځو، بیا به هم راځو او تا نه به د خیر تمه کوو چې ته موږ له یو داسې خبره کوي چې موږ د الله د حیا او د عزت په دروازې د پښتو خلاص کړو. یو دعا السلام عليكم. السلام علیکم. فمخ طول. جان باچا ګوره خیال میل کوه که جرګه وشي خو بیا هم احتیاط پکار دی. خان باچا سکینه تر وړاله ستا تپوس لا. السلام علیکم. خیر په خیر. څنګه لري؟ زرداد خان راغی. څنګه خیال لري؟ زیور راځي. کوچمړیا زه به موږ راکې کنه. شکر دې بچي چې ته خدای ښه کړې، زما خو د خپو لاندې ځمکه وتې وه. ابا ترورې الله ډېر فضل وکړو کې د مرګ د خولې نه خدای پاک راویستمه. ښځې ته لاړ شه چای ډوډۍ غم وکړه، دا ګوره مېلمانه راغلي ته څه له ولاړې. ویم ترور دا دې غټ کمال وکړو چې دا باغي ځان سره ډېره موده پس راوسته. خان بادشاه، زه نه پوهېږم چې څه چل وکړم. یو خو مې نوکري ډېره سخته ده او بل د کور دومره لانجې دي، دومره مسلې دي، یوه خبره او بله خبره، والله چې هغه سر ته نیم ونه لګي. ګوره ستا دا معذرتونه موږ بلکل نه قبلوو، خو څه وکړو مجبوري ده. د ترور زوی مې معاف دې کړو. ډېره مهرباني ده. بچې خدای دې خیر کوي، دا دومره دشمنۍ پالل خو هم آسان کار نه دی. ترورې دعا کوه، مشران پکې خبرې اترې کوي، خدای به خیر کړي. بچې خدای دې د دشمنۍ نه خلاص کا. امین. شهزادګي، شهزادګي، هلو بیزار ته راغلی؟ داسې ښکاري چې بازار ته تللی او بغیر زمانه. نو یو آر رانګ، ځکه چې زه نن بازار له نوم تللی، دا ګفټ خو زرمینه راوړی. زرمینه؟ بیزار چېرته ځې؟ دا ګفټ واپس کوم. تا ته پته ده چې دغه ښځه په ما بدې لګي. خو بیزار هغې دومره په مینه باندې باله دا ګفټ راوړی و، نو ما هغې ته نه شو واپس کولی. ګوره زرمینه د مینې په نوم یو بدنما داغ کیدی شي، مینه نشي کېدی. بیزار ته چېرته ځې اوس؟ پاپا له ورځم. پاپا له څه دپاره؟ د زرمینې او د هغه د تعلق تپوس دې نه کوم. نو بیزار تو پاپا سره داسې هېڅ خبره نه کوي. دا خبرې به کېږي او خامخا به کېږي. ګوره شهزادګۍ که دا خبرې نن ونه شوې نو بیا به ډېر څه وشي، ډېر څه.
Yes, please. ها بهزاده بچی راځه دا ګل پاپا ناس له نیم راغلی یو پوښتنه مې کوله بهزاده بچی ستا د پوښتنې د انداز ماته لږ بدل ښکاري پوښتنه مې بدله ده څه مطلب پاپا تاسو ما ته دا ووایئ چې زرمینې ته دومره واک اختیار چا ورکړی دی چا زموږ د کور د دورشړو پورې راورسېده خیر دی بچی کاغذ ستا کور ته درغلي ده نو آخر څه نیکو جذباتو سره به درغلي او جذبې خو نیکې دي ځکه یې خو دا سوټ راوړی دی ګوره بچی دا خو د خوشحالۍ خبره ده ته په دې خفه کېږې ولې پاپا تاسو ته پته ده چې دا ښځه په ما زهر لګي آخر د دې وجه د دې معلومات په تاسو ته زیات دي پاپا د دې سوال جواب به هم تاسو ته پخپله میلاو شي دا سوټ په تاسو زرمینې ته واپس کړئ پاپا دا تاسو چې څه کوئ په دې زه ډېر خفه کېږم بهزاده بچی بهزاده زمینی تا ته بهزاد څه خو نه یم زما مطلب دی او څه خو وینه او فرحان ګل په خیر السلام علیکم السلام علیکم ځوانانو خیر رالی خیر رالی چیرته داسې بټو باندې مې چکر هم والو او همالته تاسو سره ملو شم وایم ښه ده چې فرحات ګل رالی ډېر ضروري خبره مې د سره ده ضروري خبره وایه وروره څه حکم دی نیک ته دې ووایه چې دا خبره لږه نور هم راکاږي زه پوه نه شم مړه تا خدای پوه که مطلب مې دا دی چې ګوجر له بوره ښه ده څه مطلب یار ګوهر جانه دې پوه که د عزیر د خبرې مطلب دا دی چې ته دې خان ته ووایه چې دا جرګه نوره موږده کي نو چې جرګه اوږده شي ستاسو پکې څه خیر دی وای زمونږ پکې خیرونه دي موږ درې واړه به پکې غوړي او زمونږ کشر خان په بار کې کوږ لرګی دی خامخا به څه غلطۍ کوي د مارونو د بیا هم پوه نه شم ستاسو په دې خبره یا مالکه پوه که که نه خبرې مطلب دا دی چې ته دې نیک ته ووایه چې د یو دوه کسانو په منځ کې روغه راولي نو په هغې کې دوه غټ غټ شرطونه نږده کم کس چې د شرط نه وروسته شو نو هغه شرط بیلو او چې هغه شرط بیلو زمونږ د درو واړو پکې مزې شوې مزې زما نیک څه پوره کومې فیصلې کړي دي ډېرې کامیابې دي پاتې شو دا فیصله دا زموږ مسلمانانو ترمنځ ده چې څومره ضروري شي نو دا کار خیر دی یاره مونږ نو کله ویلی دي چې دا بې کاري خیر دی کاري خیر دی خو چې په دې کاري خیر کې مونږ درې واړه غوړ یو که نه زمونږ کشر خان په بار کې کوږ لرګی دی ابه خامخا څه غلطۍ کوي اوس پوه شوم ورونو برخاده د دې خبرې نه بل څوک خبر نشي ځکه یارانو چې دې کې زموږ د درو واړو د عزت خبره ده داسې وګڼه زما ورونو چې زه اوس نه خبر نه یم زه درنه لاړم زه ورځه ګوهر جانه بل دم په خپله لار که ترورې دا خبره خو زما په پلان نه راځي خو زموږ نور هم ډېر کارونه زیات شوي دي موږ وایي که دا یو کار مو پکې سرته ورسولو نو ښه به خان بچه ستا چې په زړه څه دي ما ته ډاډه ووایه سکینې ترورې موږ دا ویل غواړو چې تاسو کلثوم زر ته زره تر کوره کې بچې زه هم دا غواړم مخکې خو د زرداد بچي د نوکرۍ او د تعلیم مسلې وې اګه خیرې ټولې حل شولې نو بیا د څه شي انتظار دی لالا یو پیره خو پکې د زرداد نه هم تپوس وکړي که نه چې هغې څه وایي زرداد ستاسو پروګرام دی لالا تاسو مشران یې ستاسو فیصله به
زما فیصله عمر دې ډېر شه سکینې ترورې چې د زرداد سه اعتراض نشته نو زما په خیال چې تاسو د واده تیاریانې شروع کړئ مریم ټولې تیارې شوي دي څه لږه ټکه پکه پاتې ده او هم که خیري وشي تورې دوا کوه زموږ د جرګې فیصله ده چې خدای په خیر وکړي الله مو مړ شه بچې جرګه چې څه فیصله کوي یقینا ښه به کوي خو جان باچا تم لږ ساړه خوره تورې جان باچا خو ما پوه کړی دی وایي اقتدار به څوک پوهیږي اقتداره بچې د جرګې د فیصلې نه انکار مه کوه زموږ جرګو موږ تل ودان کړي یو خو د ودانۍ زیرې زموږ د رواج یو داسې حصه ده چې موږ پې تل فخر کړی دي مورې زه به کوشش کوم چې موږ داسې وشي دوا راته زه بچې په الله دې سپارم خدای په امان بسم الله الرحمن الرحیم د اقتدار علي خان او د خان باچا د دشمنۍ بنیادی وجه ځمکه ده په دې دشمنۍ کې د خان باچا دونه ډېر زیاتیت شوی دی لکه چې بې تپوسه په ځمکه باندې ټریکټر چلول او بیا د اقتدار علي خان رور مړ کول دا ډېره د افسوس خبره وه او جرګې دا فیصله وکړله د سلطان علي د مرګ په بدل یوه سوره به اقتدار علي خان له خان باچا دور سر بیا څه چل شوی دی تاسو خو ډېر ټینشن کې ښکاري واقعي چې زه ټینشن کې یم او زما د ټینشن وجه بهزاد دی بهزاد یو خو تاسو هغه نه معاف کوي بیا څه چل کړی سر یوه بله بدتمیزي سر د هغه د الټه رویې وجه معلومه شوه د هغه د بدتمیزي او د غصې وجه زما په خیال چې ته زه ولې سر مس زرمینا بهزاد په مونږه دواړو شک کوي او مای ګاډ سر اوس پسې چل کېږي هیڅ هم نه ډونټ یو وري د شک دا رشته زه زر تر زره په یقین کې بدلول غواړم څه مطلب سر مطلب مې دا چې زه تا سره زر تر زره واده کول غواړم چی خان باچا هڅه وکړئ خو موږ کلثوم په سوړه کې نشو ورکولی ګوره ښځې زه هم د اقتدار په حق کې نه یم چې سوره ورکړم خو څوک ډېر مجبوره یو خان باچا ته چې کلثوم په سوړه کې ورکې نو زردار او سکینې ترور له به څه جواب ورکې را زموږ رشته دار دي خپلوان مو دي ای به زه په څه طریقه پوهېږم او بله دا چې ای زموږ مجبوریان ډېر ښه خبر دي هر څوک وکړئ خو زه د دې خبرې د اخره پورې مخالفت کوم ګوره ښځې په دې ژوند کې بعضې داسې وختونه راشي چې انسان ډېر مجبوره شي او دا مخالفت چې دی که نه دا په مصلحت کې بدل شي زموږ مجبوریانې به زموږ د غاړې خوند کوي موږ خپلې مجبوریانې د کلثوم د غاړې ولې تېرې کړو
مورې ته ها بچې دا چې اوس کا زرداده بچې د مریم او د خان باچا خبرې خو به تا اورېدلي اوس به تا ته معلومه شوي چې هغې زر تر زر د کلثوم واده کول غواړي مورې داسې ښکاري چې کلثوم نه زما خلاصی نشته بچې کلثوم په تا دومره بده ولې لګي اخر پای کې څه کمی دی مورې د تعلیم کمی ته تاړو کمی نه ښکاري اوهو تا مونږ تعلیم کړی دی ولې بچې دا ژوند تیر نه شو هغه وختونه نور مورې اوس وخت بدل دی هیڅ بدل نه دی زویه بس ته یو ځل آو که او خطا کړی دی مورې اوس ستا د دې او په سزا کې به زه ټول عمر سوځم بچې د مشرانو خپل کشرانو دپاره اقرار او انکار کول د هغې د فایدې دپاره وي ټیک ده مورې تا دا رشته کړې ده او زه به یې سرته رسوم زرداده بچې تا خو زما سترګې هسکې کړې زویه خدای دې تل عمر هسکې سترګې لره شکر دې خدایا ملک صاحب تاسو د جرګې پر فیصله باندې خوشحاله یې زما خوشحالي خو د دشمن په خفګانو خوشحالۍ ده دشمن خفه نو زه خوشحال یم او که یې خوشحاله نو زه خفه یم واه ملک صاحب واه ستاسو هر سوچ او هره خبره لاجواب وي دا راته وایي مقبره چې تا یې طرفه څه خبرونه دي جان باچا د جرګې باره کې څه خبره کړي ملک صاحب هغې خو ډېر خفه او پریشانه ښکاري لکه د جرګې فیصلې چې په دو کې حیران کړي او نو یو طرف ته د ملک اقتدار علي خان دشمني ده او بل طرف ته سوره په دواړو کې خو به یو خبره کېږي که نه سوره یا دشمني او ملک صاحب د دې دوه نه علاوه هغې سره بله لاره ډشته نه خو دا غواړم چې د سورې نه انکار وکړي که نه زما جان باچا سره دشمنۍ ته ډېر زړه کېږي یم چې ورسره وجنګېږم ډېر ښه ملک صاحب ډېر ښه واه خدای دې بری درکړي ملک صاحب څه خاص خبر دی څه او خاص خو دې په یو پرایویټ سکول کې د ټیچینګ دپاره اشتهار دی نو دا خو څه داسې خاص خبر نه شو جناب ستاسو دپاره بني خو دا زما دپاره خاص کیدی شي څنګه داسې که تاسو ماله اجازت راکې نو زه په دې سکول کې د ټیچینګ دپاره اپلیکیشن ورکوم شهزادګۍ تا ته پته شته چې ته څنګه خبرې کوې اوس به د شهادت خان انګور او د بهزاد ښځه په پرایویټ سکول کې ټیچینګ کوي سو واټ بهزاد زه دا ټیچینګ د پیسو دپاره خو نه کوم زه خو دا د خپل ځان د مشغولتیا دپاره ستا چې هر قسمه نقطه نظري خو زما نقطه نظر دا دی چې زه ستا دا خواهش نشم پوره کولی خو بهزاد په خپله فیصله باندې یو ځل بیا هم سوچ وکړئ زرمینی زما خیال دی چې زما په دې فیصله ته خفه یم سر خبره زما نه خفګان نه ده زه خو ستاسو په مشکلاتو باندې یېرېږم
ګوره زرمینې ما خپله فیصله کړې ده او زه هر مشکل او ګرانې ته تیار یم. خو زه بیا هم ویم سر چې تاسو به دا خبره یو ځل بېزاد سره چېړلې وه. ګوره زرمینې ما ته معلومه ده چې هغه به هېڅ چېرې تا د یو مېرنۍ مور په صورت کې قبوله نه کړي. سر نو دا خو بیا تاسو ډېر زیات بد کوئ. تاسو ته معلومه ده چې د واده نه پس به د هغې ریاکشن سي او بیا خپله فیصله نه بدلوئ. الله به خیر کړي. خو یو خبره یاد لره چې د بېزاد د یرې به زه خپله فیصله هېڅ چېرې بدله نه کړم. خانلاله دا فضلې راغلی د غنمو دپاره 10 بورې سپینه خاوره غواړي. موچي ته وایه چې بندوبست ور وکړي که نه. ټیک ته جي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماسټر صاحب په خیر په خیر. خان بادشاه دا ښه دی چې دواړه وروڼه موجود یې. زه د دې لپاره راغلم چې تاسو دا فیصلې نه ځان خبر کړم. ماسټر صاحب هسې ستا څه خیال دی؟ زما خیال دومره ضروري نه دی څومره چې ستاسو فیصله ضروري ده. زه خو په دوو کې اریارې یم چې څوک وو. ماسټر صاحب موږ د سورې شرط نه منو. ضرورت ته څه پوهې چې دا سوی او دې نتیجه به سي؟ او لالا پوه یم چې د سورې نه انکار به د اقتدار علي سره دښمني وي. خو زه بیا هم هغې ته تیار یم. ګوره ته جذباتي خبرې مه کوه. ستا د جذباتو په وجه مونږ ډېر نقصانونه موندلي دي. د عقل نه کار واله د عقل نه. خو لالا زما عقل او جذبات دواړه سورې ته نه دي تیار. جان بادشاه ته ولې نه پوهېږې د یوې سورې په وجه دا دومره غټه دښمني ختمېږي. ځان پوهېږه. ماسټر صاحب منم چې ته زموږ خیر خوا یې خو په دې خبره به نور سر نه خوږو. زه د اقتدار علي دښمنۍ ته خو تیار یم خو سورې ته نشم تیارېدی. ملک صاحب سبا له خو د جرګې د فیصلې ورځ ده. او ما ته پته ده خوشدله جرګې خو زما لاس او خپې تړلي دي. یعنې ما به اوسه پورې جان بادشاه سره خپله فیصله کړې وه. السلام علیکم ملک صاحب. خیر علی مقبر خانم. راځه کښېنه. خیر بخیر. خبر در راوړې. ملک صاحب دا خو به تاسو ته معلومه وي چې سبا به جرګه فیصله کوي. او دا خو ما ته پته ده. نو ما هم نن تاسو له د جرګې د فیصلې خبر راوړو. څه مطلب؟ مطلب دا چې خان باچا او جان باچا دواړه د جرګې د فیصلې نه د سورې نه انکار وکړو. واه مقبره واه ډېر ښه خبر دې راوړی دی. زما ما جګه رسم ده سورې په پیوندۍ نه جوړېږي. کومه دښمني چې په وینه شروع شوې ده هغه دښمني هم په وینه ختمېږي. راکړه دا ماشین. دشمنه وا دومره نره فیصله دې وکړه هغې به ته هم دومره خوشحال نه څومره چې زه خوشحال یم. لاس کې باندې منې خو نه کړې ډېره فیچر نه به تپوس کوم ښه کلثوم ما ته پرېږده زه بیا واچوم. ته زه بسکټ مسکټ هم راوړه که نه ښه لاله ترورې ستا خبرې ما ټولې واورېدې چې څنګه ته وې که خیر یو مقصې به کوو. زویه عمر دې ډېر شه ما خو خپلې تیارۍ مکملې کړې دي بس تاسو تیارېږئ. زه غواړم چې زر تر زره دا خپل فرض پوره کړم. زما په خیال به 2 هفتې ټیکي که نه. او 2 هفتې ډېر لوی څیز دی. باقي دا ټکه ټوکه چې کومه پاتې ده دا به هم پکې پوره شي. مطلب دا چې دا جمعه نه بله جمعه دویمې جمعې معنی که خیري چې خیري د خوشحالو سره به زه جنج راولم.
تا ته پته ده بچې ما خپل عمر ډېر ګران تیر کړی دی خو زما خو 21 زوی دی زه غواړم چې دا واده ښه درز باندې وکړم ترور چې ګوره مسټر شکور ما خو درته ووایې که نه ګوره ستا مجبوري ما ته معلومه ده خو لکه چې ته زما په مجبورۍ نه پوهېږې آی ایم سوري زه نوی مال نشم سپلای کولی تر څو پورې چې تا ما ته زاړه پیمنټ نه دی کړی بس ما درته ووایې که نه اول ټول زاړه بلونه کلیر کړه هغې نه بعد به نوی مال سپلای کېږي اوکې دا څوک و سر شکور دی عجیبه خلک دي مال خرڅ کړي او پیمنټ نشته سر دا شکور صاحب دی خو همیشه په پیمنټ کې ډېره زړچاودې پارټي پاتې شوې ده خیر ما هم پوه کو که نه یا خو به را سره سم بزنس کوي او یا به دا قصه هم دلته ختمو جی سر دا ګوري سر یس پلیز السلام علیکم سر السلام ها زرداد سر دا دا څه دي زمینه درته شته او تھینک یو سر دا زما د واده بلنه سر څه واده او سر دی را روانې جمعې له دی ښه دا اچانک دومره لوی پروګرام څنګه جوړ شو دې نه وړاندې خو تا ذکر نه دی کړی او سر زه هم ته سر ډېر زیات نه یم خبر شوی بس دا خو د میندو کارونه دي ځه مبارک شه زرداد تا ته خو زما د مصروفیاتو پته ده واده خو نه کوم لیکن کوشش وکړم چې زه حاضري درکړم سر ستاسو راتګ به ما دپاره ډېر د خوشحالۍ خبرې دي زرداد سر خو د نظان خلاص کو خو زه د نظان نه خلاصوم زه در سره پرامیس کوم چې ستا واده له به انشاءالله ضرور راځم مې زرمینه ستا راتګ به ما دپاره ډېر د اعزاز خبرې تھینک یو سر تھینک یو ځه مستر زرداد هم واده وکړو ها مونږ ته دې الله خیر کړي شهزادګۍ زه څه کول غواړم زما مطلب دی چې روزګار نو بابا سره د خبره کړې ده او که نه بابا د خپلو مسلو نه اوزګارېږي هغه سره زموږ دپاره ټایم چېرته دی بهزاد ولې شهزادګۍ خیر خو دی او خیر دی زه چې ځو ولې چېرته ډاکټر له زه نور چېرته زه ټیک یم بس چکر غوندې راغلی و چکر پرېږده ګوره دا زموږ دپاره ډېره غټه مسله ده راځه چې ځو بهزاد پلیز بس پرېږده خبرې پرېږده یو منټ که نه شوز خو واچوم که نه ای څومره ښایسته ښکاري او چې اوښکې بهیږي که نه ټول شکل به دې خراب شي وګوره ترورې دا څومره خوشحاله ده او هسې چې کوم دی نو اوښکې بهیي تاسو ورسره همدغه چیړ چاړ کوئ که نه سندرې به هم راته اوروئ او شابه یوه سندره خو راته ووایه ترورې ستا د زوی واده دی یوه څه تاو شه بیا به زه ګانه زه کله تاوېدی شم خو زه چې ته وایم زه به تاو شم شابې تاسو سندره وایي خدا دې نکړي زوجي نکړي تنبل مهینه فلک د ارخان په واده راغلي دینه خدا دې نکړي زوجي نکړي تنبل مهینه فلک د ارخان په واده ملک صاحب خوښه دې نه ده دا زمانچه مې زنګ اخلي چې خان باچا باندې وډزم پته به دې ولګي خفه کېږه ما ملک صاحب رښتیا د څو ورځو راسې د دښمن په کور کې د خوشحالۍ ګرم محفلونه دي نو خوښه دې نه ده چې دا خوشحالي والا په غم بدله کړو مقبره خبره خو د ډېره درنه وکړه واده د جینۍ دی او د پښتو په روایت کې د دشمن په کور کې د جینۍ واده وي که نه نو هغه قابل احترام وي نو ملک صاحب لکه د هغې خوشحالی به اوس مونږ
په غم نه بدلو. نه مقبره نه پرېږده چې ښه خوشحالي وکړي ښه خوشحالي وکړي خوشحالۍ نه پس غم هغه تېرې چې کومې دي که نه ډېرې خطرناکې وي که څومره تا ته به پته وي یا به نه خو زما د ژوند منزل ته نه معلومه ده ستا منزل زه نه یم خو زما منزل ته یې. بهزاده بچې ما یو فیصله کړې ده او په هغې کې مې ستا نه مشوره اخیسته. بابا ستاسو شوې فیصله ګرانه ده که زما په وجه بدلې شي چې څه فیصله م کړې نو ښه به م کړي. خیر خو دې کې سویا ته داسې ګډوډې ګډوډ خو یم مورې ډېر د خوشحالۍ خبر مې ته راوړې د خوشحالۍ خبر ما د سلطان علي بدن واخیستو آیا دومره خوږې چې زما خو حساب بنده که آزاده بچې ما ته داسې ښکاري جوړې کلسونه بچیو کې چیني زیاته شوله دښمني او ضد ښه کار نه دی. زه خو وایم چې اقتدار سره دا دښمني ختم کول پکار دي. ما صاحب زه خو یم چې خدای دې هغه فیصله وکړي زموږ د ټولو په خیر. بابا داسې ښکاري چې دلته اوس زموږ ژوند ګران شو. راځه بهزاده ودرېږه دا ژوند ډېر ګران دی بچې او ته لا د ژوند د سختو نه واقف نه یې.